بیا چاته احتیاج نسی نو دې په اساس باندې موږ مشورې ته راولو تاسو څه کولی شئ ځان ته موږ ته بس دغسې موږ سره داسې کومک وکړي چې یو د بربري ګرنج موږ ته واخلي چې موږ یو شی په خرڅوو خپله ګزاره به پرې کېږي تاسو تیر کلیپ کې وکتل چې ثابت بابا کور ته موږ راغلي وو دی په دې ډېر بد حالت کې ژوند کولو نو ده یو غوښتنه د قمر څخه وکړه چې ما ته یو زرنج واخلئ البته ثابت بابا خبر نه دی دا به وړو کور مخې سره به ورته درو نور یې نه وای موږ سره یې وګورئ تر اخره موږ وسارئ راځئ موږ سره السلام علیکم بابا کور ته راورسېدلو بابا ته به اول نه وایي چې موږ تاسو ته رکشه راوستې خبرې ورسره کوو څه یې غږوو ښه السلام علیکم بابا جوړ تکړه صاحب ته ښه دی زرنج کوشش هم ډېر وکړو چې زرنج پیسې برابرې کړو نو پوه شو بابا نو هغه د کار هغه خو به درته موږ سیسټم به درته برابر کړو انشاءالله خو دغه د زرنج موضوع لږ ذره مشکله شوه بابا دا د زرنج بس دا د زرنج صحیح شو دا د زرنج شو صحیح شو بابا دا د تا په اصطلاح د ګرنج هغه دی اسناد دی صحیح شو خوشحاله اوسئ خو موږ سره کومکونه کړي مرستې کړي خدای ټول آباد ودان لري خیر اوسي انشاءالله تاسو کور آباد دي چې تاسو موږ سره دلته موږ ته راورسوله موږ ته هم راکړله خو بله ده بابا موږ بیا راځو د پوښتنه وکړو تقریبا میاشت یو نیمه میاشت بعد دا زموږ د قمر بنسټ پالیسي داسې ده نو بیا موږ یو نیمه میاشت بعد 2 میاشتو بعد راځو پوښتنه یې کوو او بیا ګورو چې یاره تا پې کار روان دی که نه دا د بابا کلي صحیح شو او دا د کلي شوه ټول څوک موږ سم کوي ټول کامیاب اوسئ عزتمند شئ که غواړې چې همدا فامیل تا که موکتو همداسې نور فامیلونه په پښو ودرئ د غربت او بدبختي نه بچ کې چون د قمر پالیسي چې هر کس ته باید تجارت جوړ کړو په پښو ودرئ نو په دې سفر کې موږ سره یو ځای شه فقط د میاشتې $10 زموږ په دې لینک کې ځان ثبت کړه هره میاشت ورکړه تر څو به موږ کولو چې دې فامیل ته دغسې فامیل ته تجارتونه جوړ کړو او تا ته بدل کې راپور درکړو راځئ سره لاس یو ځای کړو تر څو پر افغانستان کې غربت د بنیاد نه ختم کړو